مهمو موضوعاتو باندې درته ویډیوګانې جوړوم دوستانو. په زمانو کې په اوسنۍ زمانه کې وایم هغه راځي، تاسو چاته وایئ که نه هغه راځي داسې وایو اکامت. دوستانو ګورئ چې کوم پرسونال پرونومن سره کوم ورد استفاده کیږي، یعنی کوم فاعل سره کوم فعل استفاده کیږي. هغه راځي اکامت، که وایو هغه راغی مطلب را رسېدلی ده وختي، داسې وایي ist gekommen هغه راغی. او هغه خو پرفکټ زمانه وه که نه، پرفکټ. دا جمله چې زه وایم هغه به راشي دا مستقبل زمانه دوستانو. یوه پوښتنه له تاسو څخه هم دوه جملې درته جوړوم چې تاسو هم زده کړئ. وایي هغه به راشي په آینده زمانه کې، هغه به راشي. دا جمله په الماني ژبه تاسو وایي څنګه لیکل کېږي په کمنټ کې وایي. یوټیوب چینل هم ورته شي دوستانو په نوم د ناصر احمدزي. ټولې ویډیوګانې په یوټیوب کې هم شته.